السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. کله چې د دنیا ته انسان ژور پام وکړي هر څه پکې پای لري. د صحت خاتمه ناروغي ده، د غنا خاتمه بیا فقر ده، او د حکم خاتمه بیا زوال ده، او په ټوله کې د دنیا پای بیا مرګ ده. تاسې لسګونه کلونه ژوند کړی دی، خو اوس پوهیږئ چې تیر ژوند څه ډول و. هر څه درته جوته دي. د یو استرالیایي ځوان د ژوند کیسه درته کومه، خو تر هغې مخکې غواړم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو واقعه درته بیان کوم چې د دنیا اصلي تعریف یې کړی دی. یوه ورځ هغه صلی الله علیه وسلم ویده و. کله چې راپاڅېدو د بوریا یا د هغه څه چې دی پې ویده و د هغې چاپې په مبارک مخ باندې پاتې شوی و. صحابه رضی الله عنهم ورته وړاندیز وکړو چې کاشکې موږ درته یو بستر جوړ کړو، یو آرامه بستر درته جوړ کړو تر څو پې ته راحته او هوسا خوب ولرې. پوهېږې هغه صلی الله علیه وسلم ورته څه وویل؟ ما لی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما لی د دنیا څه؟ د دنیا مثال دا دی چې یو مسافر پر لاره تلونکی مسافر د یوې ونې د سیوري لاندې یو څو ګړۍ یا یو څو شیبې آرام وکړي، بیا یې پرېږدي او ترې لاړ شي. د دنیا حیثیت همدا دی. دا دنیا فانی ده او هیڅ حیثیت نه لري چې انسان دې پرې آخرت له لاسه ورکړي. مسلمان مؤمن باید د دواړو ترمنځ تعادل وساتي. هم باید دنیا ته پام وکړي، هم باید آخرت ته. که یوازې دنیا ته پام کوئ آخرت پرېږدئ دا هم سمه نه ده، او که یوازې آخرت ته پام کوئ دنیا درنه هیروي دا هم د اسلامي شریعت مخالف کار دی. راځئ د یو استرالیایي میلیاردر ځوان د ژوند په اړه یو ویډیو وګورو. جالبه ویډیو ده، تر پایه یې وګورئ. Meet Ali Bennett, a friend of mine, a young Muslim born and raised. د استرالیایي میلیاردر ځوان علي بنات ژوند عجیب داستان لري. لا تاسې هیله کوم چې دا ویډیو تر پایه وګورئ. ډېر څه به ترې زده کړئ. له مالي اړخه د علي بنات ژوند بریالی و. د دنیا تر ډېرو یې هوسا ژوند درلود، خو د ژوند په وروستیو کې ډېر بدل شو. اوس د کوم ژوند پړاو ته رسېدلی او څه در شوي؟ د ژوند په دې برخه کې الله پاک ماته ډالۍ راکړه. الحمدلله. زه یې په ټول بدن کې د سرطان په ډالۍ ونازولم. تر دې وروسته مې پریکړه وکړه چې خپل ژوند بدل کړم او ټول ژوند غریبانو سره مرستې کولو ته وقف کړم. ولې سرطان ناروغۍ ډالۍ ګڼئ؟ الحمدلله. ډالۍ ځکه ده چې ډالۍ ځکه ده چې الله تعالی موقع راکړه چې ځان بدل کړم. سرطان ستا سترګې د څه په اړه پرانیستې؟ سبحان الله. په ژوند کې هر څه ته ان عادي شیانو ته لکه د پاکې هوا تنفس کولو ته مې هم سترګې پرانیستل شوې. د دې ناروغۍ مو څومره موده کیږي؟ علي بنات ته ډاکټرانو ویلي و چې یوازې 7 میاشتې به ژوندی وي. د دې خبر په اورېدو علي سملاسي خپل بریالی تجارت پرېښود او ژوند ته یې بیا کتنه وکړه. هر څه ورته بدلیدونکي ښکارېدل. علي کله چې د سرطان له ناروغۍ خبر شوې غبرګون دې څه و؟ خپل قیمتي ګاډي، ساعتونه او ان خپلې جامې مې فقیرو هیوادونو ته یوړې او خلکو باندې مې وویشلې. الحمدلله. ما غوښتل دا دنیا په داسې حالت پرېږدم چې هیڅ شی رانه پاتې نه وي. علي د عیش او عشرت نه ډک ژوند درلود. دا له الماسو جوړ لاسبند دی. 80,000 ډالر یې ارزښت دی. دا د $1400 قیمت لري. دا بیا د حمام څپلۍ دي، په 700 مې اخیستي. علي ناڅاپه د دنیا خوندونه پرېښودل او د دنیا مینه یې له زړه وویستله. اوس د دې ډول ګاډو په لیدو څه احساس لري؟ د دې ګاډي ارزښت
6 لکه ډالره دی. خو علي بنات وایي د دې ګاډي قیمت د حمام هغو څپلیو ته نه رسیږي چې افریقایي غریب ماشوم ته یې ډالۍ کړي دي. په الله تعالی قسم ما ته د هغه افریقایي ماشوم خندا د دې ګاډي په اندازه ارزښت لري. په الله قسم علي خپل ټول شته د فقیرانو په خدمت کې کړل. افریقا ته له تلو وروسته یې د مسلم اراوند د ورلد په نوم یو خیریه بنسټ جوړ کړ. له دې لارې به یې غریبو هیوادو کې جومات، مدرسې او نور شیان جوړول. که څه هم ډاکټرانو علي ته 7 میاشتې د ژوند وخت ورکړی و، خو الله تعالی ورته د 3 کالو شاوخوا د ژوند کولو موقع ورکړه. په دې موده کې هغه ګڼ د خیر کارونه وکړل، خو بالاخره یې ژوند پای ته ورسید او علي له دې نړۍ وکوچید. میلیاردر علي بنات د پند اخیستو په موخه له خپلې مړینې مخکې خلکو ته دا ویډیویي پیغام ثبت کړی دی. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ، الحمدلله زه نور له دې دنیا لاړم. زه خویندو او ورونو ته یو پیغام لرم. تاسې وکتل چې ما په دې دنیا هر څه درلودل، ګاډي، پیسې او نور. د ناروغۍ پر وخت به ما ته خلکو پیغامونه راستول چې وروره تا ځان ته جنت یقیني کړی دی، ته به جنت ته ځې. دوی به ویل وروره تا د ټولنې او امت لپاره ډیر څه وکړل. سبحان الله، دا د یو کوچني او ساده نعمت ارزښت نه لري چې الله تعالی موږ ته د دې وړتیا راکړې چې سهار له خوبه پاڅې او تر حمامه په خپله لاړ شي. دا هغه څه دي چې ورو ورو ما له لاسه ورکړل. الحمدلله ډیر کم کسان د ژوند په وروستیو کې زما په شان داسې چانس ترلاسه کوي چې وپوهیږي څه وخت مري. ځینې کسان بیا ناڅاپه خپل ژوند بایلي. تاسې اورېدلي چې یو شمېر خلک په نایټ کلبونو کې ناڅاپه ومري، نور بیا په بېلابېلو ځایونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. هڅه وکړئ چې خپل ژوند کې یو هدف ولرئ، پلان جوړ کړئ او پروژې پلي کړئ، یو څه وکړئ. په الله قسم د قیامت په ورځ به در سره یوازې همدا مرسته وکړي. هغو خویندو ورونو ته چې لا هم ژوندي دي، زما نصیحت دا دی چې د ژوند بڼه ډیر ژر ژر بدلیږي. موږ تر دې چې ډیر د اسلام ښودانې ومنو، په خپلو خواهشاتو کې غرق یو. زه د ډیرو خلکو لیدو ته ورغلی یم، خو چې کله ناروغ وم، له دوبۍ، برطانیې او نورو ځایونو خلک یوازې زما پوښتنې ته راتلل. همدا د الله تعالی لپاره مینه ده. هغوی چې ناروغ دي، خفه دي او یا ځورېږي، دوی ته وایم چې اندېښنه مه کوئ، ځکه الله تعالی به تاسې ته داسې کسان درولېږي چې تاسې یې تمه نه درلوده. په الله تعالی توکل وکړئ. تاسې ټولو ته مې بل پیغام دا دی چې که 1، 2 یا 3 کسانو سره مرسته وکړئ، یا مو دوی متاثره کړل چې یو څه وکړي، یاد ولرئ چې په قبر کې به در سره همدا مرسته وکړي او د هر څه بدله به درکړل شي. د علي په مرګ ګڼ مسلمانان او نامسلمانان خفه شول. دا بیا عیسوي په اړه وایي. We had the body, we had everything, alhamdulillah. But subhanallah, a lot of people during the period of when I was sick, they'll send me messages, brother, you're guaranteed paradise, brother, you. Brother, you've done so much for the community, for the ummah, but subhanallah, this. What's our family? That was the message from my brother, Ali Bonnet. دا زموږ د ورور علي بنات پیغام وو. دا یو سپېڅلی روح وو. دی د هغو خلکو له ډلې دی چې موږ ورته اړتیا لرو. دا هغه کسان دي چې خپل مثبت اړخ له خلکو سره شریکوي چې یو څه وکړي، یوازې د دې لپاره چې
له خلکو سره یې مرسته کړې وي. په پایله کې راځئ دا ووایو چې د علي بنات له ژونده موږ څه درسونه اخیستلی شو. لومړی، علي بنات ته ډاکټرانو 7 میاشتې وخت ورکړی و، خو هغه په داسې حال چې سرطان درلود شاوخوا 3 کاله ژوند وکړ او په خپله ټاکل شوې نیټه ومړ. راځئ له ځانه وپوښتو موږ څومره وخت لرو د خیر کارونو او د ځان بدلولو لپاره؟ آیا دا یقین لرئ چې تر سبا به ژوندي یاست؟ د دې فاني دنیا ژوند موږ ته دا زمزمه کړې چې تل به ژوندي یو، حال دا چې ښه پوهیږئ غولوي مو. دا دنیا بل هیڅ نه ده مګر د ازموینې ځای. دویم درس، موږ په دنیا کې هر څه ترلاسه کوو، لکه د ښکلي کور، قیمتي ګاډو، له حلال او حرامو لارو پانګه او ګڼ نور. خو آیا د قیامت لپاره مو د دې نیم برابره خواري کړې؟ دا نړۍ او پکې له حرامو لارو روزي په دې ارزي چې خپل آخرت خراب کړو؟ حال دا چې پوهیږو له دې دنیا د کوچېدو پر وخت موږ له ځان سره څه وړلی شو؟ یوازې یو کفن او بس. دریم درس، په ټولنه کې فعاله ونډه ولرئ، له خلکو سره مرسته وکړئ، د بېوزلو او یتیمانو لاسنیوی وکړئ، د فعاله مسلمان رول ولوبوئ. همدا په قیامت او قبر کې پکارېږي. هغوی چې د الله تعالی لپاره خپل ژوند وقف کوي، په پایله کې به د هغه تعالی مینه، د خلکو خواخوږي او مینه ترلاسه کړي او ابدي ژوند به یې ځان ته تضمین کړی وي. درنو دوستانو، که په ملګرو مو د دې معلوماتو لورینه لرئ نو لطفاً دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. Allah subhanahu wa ta'ala reward you.